Hello, welcome back to the AB English channel. In this video, I'm going to teach you 5 common mistakes in English. زبردست تاسو ته په دغه ویډیو کې د انګلیش باندې خبرو کولو لپاره یعنی په انګلیش کې چې کوم تاسو 15 نه خیر ډېر میسټیک کوي خو زه به تاسو ته 15 کامن میسټیک وښیم چې کوم ډېر امپورټنټ دي او تاسو ډېر زده کړه به ورنه وکړئ. نو راځئ چې دغه 15 کامن میسټیک وایو. تقریبا دا موږ سره 90% خلک کوي نن سبا چې څوک انګلیش وایي خو هغه په دې باندې نه پوهېږي چې آیا دا ما میسټیک وکړه او که ما صحیح ویلي. راځئ چې زه تاسو ته د هغو نه 15 میسټیک وښیم چې دغه میسټیک اکثره خلک کوي او تاسو باید د ځان نه وباسئ. ډېر ایزي دي او ډېر شارټ ټایم کې به تاسو زده کړئ. دا ویډیو در سره پوره وګورئ خامخا نو تاسو به ډېر څه ورنه زده کړئ. نمبر 1 کامن میسټیک I want to go to home. زه غواړم چې کور ته لاړ شم. I want to go to home. زه غواړم چې کور ته لاړ شم. اوس د دغه جملې مینینګ دا زه غواړم چې کور ته لاړ شم خو په دغه جملې کې میسټیک څه شی ده مینینګ خو یې صحیح ورکړه. میسټیک یې څه ده؟ میسټیک دا ده پکې چې I want to go to home. دا go نه به چې کوم ټو راغلی دا به تاسو فینیش کوئ دې ځینې به ختموئ نو تاسو بس څه ورته استعمالوئ دلته I want to go home. زه غواړم چې کور ته لاړ شم. تاسو به دا سیکنډ نمبر باندې چې کوم ټو استعمالیږي دا به ختموئ نو بیا به ستاسو جمله کریکټ کېږي. کامن میسټیک نمبر 2 myself احمد. بعضې خلک وایي زه احمد یم نو داسې وایي myself احمد زه علي یم myself علي بلکې دا میسټیک ده یعنی دا سنټنس تاسو سره غلطه ده. تاسو به دا جمله څنګه صحیح کوئ څنګه به صحیح وایي مینینګ صحیح ورکوئ خو دا جمله غلطه ده. تاسو به دا صحیح داسې وایي I am احمد I am علي زه احمد یم زه علي یم I am اکبر زه اکبر یم نو دغه جمله به ستاسو کریکټ شي. myself به نه استعمالوئ صرف به I استعمالوئ یا my name is احمد داسې هم ویلی شي. common mistake number 3 I like tea and coffee. زه د کافي نه چای خوښوم یعنی زه کافي نه خوښوم چای خوښوم د کافي په ځای زه چای خوښوم نو تاسو به دغه جمله څنګه صحیح کوئ. په دې جملې کې میسټیک څه ده؟ په دې جملې کې میسټیک دین ده. د دین په ځای به تاسو ټو استعمالوئ لکه فار ایگزامپل I like tea to coffee. زه د کافي په ځای باندې چای خوښوم نو امید لرم چې تاسو به دا میسټیک د ځان نه وباسلی. میسټیک نمبر 4 it was a blunder mistake. دا یو غټه غلطي وه. اوس په دې جملې کې میسټیک څه ده؟ د دې جملې پښتو مینینګ دا یو غټه غلطي وه یعنی مینینګ صحیح ورکوي خو ذهن ته دا خبر راځي چې دې کې میسټیک څه ده. په دې جمله کې میسټیک زموږ سره یو د بلنډر یو د میسټیک دغه دوه ورځونه یو شان مینینګ لري یعنی د بلنډر مطلب یو غټه غلطي د میسټیک مطلب غلطي. چې کله موږ سره په یو جمله کې دوه یو شان ورډ راشي نو هغه غلطه وي هغه سنټنس. په دې جمله کې به موږ صرف بلنډر استعمالو میسټیک به نه استعمالو. Mistake number 5 he speaks English good. هغه انګلیش ښه وایي یعنی په انګلیش کې ماهر ده هغه په انګلیش باندې ښې خبرې کوي. اوس مینینګ یې صحیح ده خو دغه ذهن ته دا خبر راځي چې په دې سنټنس کې میسټیک څه ده. په دې جمله کې موږ سره میسټیک ده ګډ به تاسو نه استعمالوئ. تاسو به دا جمله داسې استعمالوئ he speaks English well. هغه انګلیسي باندې ښه خبره کوي یعنی هغه په انګلیش ویلو کې ماهر ده هغه په انګلیش کې تکړه ده انټیلیجنټ ده یا هغه په انګلیش باندې ښې خبرې کوي نو تاسو به دا جمله داسې وایي he speaks well. هغه په انګلیش باندې ښه خبرې کوي. اوس په دغه جمله کې اوله جمله موږ سره څنګه وه he speaks English good. هغه په انګلیش باندې ښې خبرې کوي یعنی په انګلیش باندې ښه غږیږي خو هغه کې موږ سره پرابلم دا و چې ګډ موږ سره غلط و خو په دغه جمله کې موږ سره چې دغه جمله به موږ صحیح ووایو نو داسې وایو he speaks English well. هغه انګلیش ښه وایي یعنی انګلیش باندې ښه خبرې کوي یعنی ښې خبرې کولی شي. امید لرم تاسو به دغه میسټیک د ځانه وباسلی وي. د نورو انفارمیشن ویډیو لپاره د چینل در سره سبسکرایب کړئ یعنی په دغه چینل کې به تاسو سره د څه شي باره کې انفارمیشن وي د انګلیش د زده کړې باره کې یعنی چې تاسو به انګلیش په څومره ټایم کې زده کوئ په ډېر شارټ ټایم کې به زده کوئ انګلیش ګرامر باره کې انګلیش وکابلري سنټنسز باره کې. نو که چېرته تاسو په دې چینل باندې نوي یاستئ دا چینل در سره سبسکرایب کړئ مخکې شیر کړئ. که چېرته تاسو میسټیک لرئ یعنی څه پرابلم وي په انګلیش ګرامر کې یا داسې نور نو ما ته کمنټ باکس کې میسیج وکړئ یعنی کمنټ وکړئ چې زه تاسو ته په هغه ټاپک باندې ویډیو تیاره کړم او تاسو ډېر په کم وخت کې زده کړئ.